بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حمیم. د دغه کتاب نازلېدل د غالب او د حکمت د خاوند خدای لخوا دی. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. مونږ ځمکه او اسمانونه او ټول هغه شیان چې د هغو په منځ کې دي په حقه او د یوې خاصې مقررې مودې پورې پیدا کړي دي، خو دغه کافران د هغه حقیقت نه مخ اړوي چې دی د هغه نه ویرول کیږي. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. اے پیغمبر دی ته وایا آیا تاسو کله په غړي دلی سترګو لیدلی دي چې هغه کم شیان دي چې تاسو یې د الله نه سوا د هغو بندګي کوئ؟ لکشان ماته خو هم راوښایئ چې په ځمکه کې هغوی کمه ټوکړه جوړه کړې ده یا په اسمانونو کې د هغو کمه برخه ده. د دې قرآن مخکې کم راغلی کتاب یا د علم څه نښه چې د پیغمبرانو د تعلیماتو څه برخه چې په قابل اعتماد ذریعه نقل شوي وي که تاسو سره وي نو هم هغه راوړئ که تاسو رښتینی یئ. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. خانو د هغه چانه به زیات گمراه انسان څوک وي چې د الله نه سوا هغه څوک وبلي چې تر قیامته پورې د هغه د دعاګانو جواب نشي ورکولی بلکې د خپلو پیروانو د عبادت نه بېخبره وي. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. او کله چې ټول انسانان راغونډ کړی شي په هغه وخت کې به هغوی یعنی باطل معبودان د خپلو عبادت کوونو دشمنان او د هغو د عبادت نه به منکران وي. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. دیتا چې کله زموږ څرګند او روښانه آیاتونه اورول کیږي او حق مخې ته راځي نو دغه کافران د هغه په باب وایي چې دا خو څرګندې کوډې دي. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. آیا دی دا وایي چې پیغمبر دا د خپل ځانه جوړ کړی دی یعنی قرآن؟ دی ته ووایه که ما دا قرآن د ځانه جوړ کړی وي نو تاسو به ما د خدای د نیونې نه نشئ بچ کولی. کمې خبرې چې تاسو جوړوئ الله ورباندې ښه پوهیږي. زما او ستاسو په منځ کې د ګواهۍ دپاره الله کافي دی او هغه لوی بخښونکی او مهربان دی. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما
أنا إلا نذير مبين. دی ته وایا چې زه خو څه نوی پیغمبر نه یم، ما ته خو دام نه ده معلومه چې ما سره او ستاسو سره به څه کیږي. زه خو صرف د هغې وحې پیروي کوم چې ما ته رالیږل کیږي، او زه د یوې څرګندې ښکاره متوجه کوونکي نه سوا بل څه نه یم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے پیغمبر دی ته وایا آیا تاسو کله په دې کې څه فکر کړی دی چې که دغه کلام د الله لخوا وي او تاسو ترې انکار وکړو نو ستاسو عاقبت به څه وي؟ او د همدې په څېر یو کلام باندې د بني اسرائیلو یو ګواهي هم کړې وي او ایمان یې هم راوړی وي او تاسو سرکشي کړې وي. بېشکه چې الله ظالم قوم ته لاره نه ښایي. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. کمو خلکو چې د منلو نه انکار کړی دی هغوی د مؤمنانو په باب وایي که دغه دین بهتره وی نو دغه خلک به په دې معامله کې موږ نه نشو مخکې کېدی. څنګه چې دوی د قرآن نه څه هدایت وانخستو د دې کبله اوس به دوی هرومرو ووایي چې دا قرآن خو زاړه دروغ دی. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. په داسې حال کې چې د دې قرآن نه مخکې د موسی کتاب د لارښود او د رحمت په طریقه راغلی دی او دا کتاب په عربي ژبه کې د هغه تصدیق کوونکی راغلی دی تر څو چې ظالمان وویروي او د نیککارو زیری وي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بېشکه کومو خلکو چې ویل یوازې الله زموږ پروردګار دی او بیا ورباندې ټینګ پاتې شو د هغو دپاره نه څه ویره شته او نه به هغوی غمجن وي. اولئک اصحاب الجنة خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون. دا خو اهل جنت دی چې تل به پکې اوسیږي د هغو اعمالو په بدل کې چې هغوی په دنیا کې کول. ووصینا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مونږ انسان ته هدایت وکړو
چې هغه د خپل پلار او مور سره ښه سلوک وکړي د هغه مور په هغه ډیره سختۍ سره هغه په ګېډه کې وساته او په ډیره سختۍ تکلیف سره یې هغه وزېږو او د هغه په حمل او تی ورکولو کې 13 میاشتې ولګېدې تر دې پورې چې هغه کله د خپل پوخ عمر ته ورسېدو او د 40 کالو عمر ته ورسېدو نو هغه وویل ای زما پروردګاره ما ته توفیق راکړه چې زه ستا د هغو نعمتونو شکر ادا کړم چې تا ما ته او زما مور او پلار ته ورکړي دي او داسې نیک عمل وکړم چې په هغه ته راضي شي او زما اولاد هم نیک کړه ما بېغمه کړه زه ستا حضور ته توبه کوم او د مسلمانانو بندګانو نه یم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون د دغه قسم خلکو مو ډیر ښه عملونه قبلو او د هغو د بدیو نه تیریږو دی به په جنتیانو کې شامل وي د هغه رښتینې وعدې سره سم چې د هغو سره کېده والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستعيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين او هغه څوک چې مور او پلار ته وویل اوف زه د تاسو نه تنګ شوم آیا تاسو ما د دې نه ویروئ چې زه به د مرګه پس بیا د قبره راوویستل شم په داسې حال کې چې زمانه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي د هغو نه خو هیڅ یو هم بیرته رانغی مور او پلار الله ته په فریاد کولو وایي ای کمبخته ومنه د الله وعده رښتیا ده خو هغه جواب ورکوي دا ټولې د تیرو وختو زړې افسانې دي أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين دا هغه خلق دي چې د خدای د عذاب فیصله ور باندې ثابته شوې ده د دین مخکې چې د پیریانو او انسانانو کمې ډلې د هم دې قسم کړل لارې خاوندان تیر شوي دي په هم هغې کې به دی هم شامل وي بېشکه دی په زیان کې اخته کیدونکي خلق دي ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون د دواړو ډلو نه د هر یوې درجې د هغو د اعمالو په لحاظ دي تر څو چې الله د هغو د اعمالو پوره بدله هغو له ورکړي او په هغو به هیڅکله ظلم ونه کړی شي ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون او بیا کله چې دغه کافران د دوزخ اور ته وړاندې کړی شي نو دی ته به وویل شي تاسو خپلې نیکۍ د دنیا په ژوند کې بربادي کړې او تاسو د هغو خوند واخیستو نو کم تکبر چې تاسو په ځمکه کې په ناحقه وکړو او کمې نافرمانۍ چې تاسو وکړې د هغو په بدل کې به نن تاسو ته د ذلت عذاب درکړی شي واذكر أخا عاد
إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دی تلگ شان دا آدیانو درور هود علیہ السلام کی سواوروا کله چې هغه په احقاف کې خپل قوم ته خبرداري ورکړی وو، یعنی د حضرت هود علیہ السلام د قوم علاقه چې ملک یمن ته نږدې وه، د دغسې خبرداري ورکوونکي د هغه نه مخکې هم تیر شوي وو، د هغه نه وروستو هم راغلل چې د الله نه سوا د هیچا بندګي مه کوئ، بېشکه زه ستاسو په حق کې د یوې لویې هولناکې ورځې له عذاب نه ویره لرم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. کوم جواب ورکړو، آیا ته مونږ ته د دې دپاره راغلی یې چې مونږ د خپلو معبودانو نه واړوې؟ ښه نو راوله خپل هغه عذاب چې ته مونږ د هغه نه ویروې، که واقعي ته رښتینی یې. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. حضرت هود علیہ السلام ویل د دې علم خو الله سره دی، زه یوازې هغه پیغام تاسو ته رسوم چې زه د هغه سره لیږل شوی یم، خو زه وینم چې تاسو جهالت خوښوئ. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. بیا کله چې هغوی د خپلو کندو خواته هغه عذاب راتلونکی ولیدو نو وی ویل دا وریځه ده چې موږ ته به باران راوړي، نه بلکې دا هم هغه شی دی چې د هغه دپاره تاسو بیړه کوله، دا د باد طوفان دی چې په هغه کې دردناک عذاب را روان دی. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. د خپل پروردگار په حکم با هر شی هلاک کړي، په آخر کې د هغو حالت دا شو چې د هغو د اوسېدو ځایانو نه سوا هلته نور هیڅ په نظر نه راتلل. هم دغه رنګ مونږ د مجرمانو قوم ته سزا ورکوو. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بېشکه هغوی ته مونږ قومې عاد ته په داسې شیانو کې قوت او طاقت ورکړی و چې تاسو ته هم نه دی درکړی. هغو ته مونږ غوږونه، سترګې او زړونه ورکړي وو، خو غوږونو، سترګو او زړونو هغو ته څه ګټه ورنه کړه، ځکه چې هغو د الله د آیاتونو نه انکار کولو او هغوی په هم هغه عذاب کې راګیر شول چې په هغو پورې ټوکې کولې. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.
ستاسو خواشا کې مونږ ډیر کلی تباه کړي دي مونږ د خپل آیاتونو په لېږلو بیا په بیلا بیلو طریقو سره هغوی پوه کړل خای چې هغوی د حق لارې ته راوګرځي فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون نو ولې هغو معبودانو هغو سره مدد ونکړو چې هغوی د الله نه سوا هغه الله ته د نږدې کېدو وسیله ګڼل بلکې هغه خو د دینه ورک شول او دعوو د هغو د دروغو او د هغو ساختګي عقیدو اخر چې هغوی د ځانه جوړې کړې وې وَإِذْ صَرَّفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ او هغه پیخه هم د یادونې ده کله چې موږ د پیریانو یوه ډله ستاسو خواته راوستې وه تر څو چې قرآن واوري کله چې هغوی هغه ځای ته یعنی پیغمبر ته ورسېدل نو هغوی په خپلو منځو کې سره وویل چوپ شئ او بیا کله چې هغه ولوستل شو نو دی خبردارونکي د خپل قوم طرف ته ستانه شول قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم هغوی خپل قوم ته پراتلو وویل ای زمون قومه مونږ یو کتاب واورېدو چې د موسی علیه السلام نه وروستو نازل کړی شوی دی تصدیق کوونکی دی د هغو کتابونو چې د ده نه مخکې راغلي دي لارښوونه کوي د حق او سمې لارې خواته يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ای زمون قومه د الله خواته د بلونکي بلنه قبوله کړئ او په هغه باندې ایمان راوړئ نو الله به ستاسو ګناه وبخي او تاسو به د دردناک عذاب نه بچ کړي ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين او څوک چې د الله د بلونکي خبره ونه مني هغه نه په خپله په ځمکه کې څه قوت لري چې الله بېوسې کړي او نه د هغه داسې ملاتړ سرپرستان شته چې الله نه هغه بچ کړي دغه قسم خلک په ښکاره ګمراهۍ کې غورځېدلي دي اولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير او آیا دی دیتا فکر نکوي چې کم الله چې دغه اسمانونه او ځمکه پیدا کړې ده او د هغو په پیدا کولو ستومانه نشو هغه هرومرو په دې قادر دی چې مړي را ژوندي کړي ولې نه بشکه هغه په هر څه باندې قادر دی ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هغه خلک چې کفر یې وکړو او په کم ورځ چې اور ته وړاندې کړی شي په هغه وخت کې به هغو نه پوښتنه وشي آیا دا حق نه دی؟ دی به ووایي ولې نه، زموږ په پروردګار قسم دی چې دا په رښتیا حق دی. الله به وفرمایي اوس د هغه انکار په بدل کې چې تاسو کوو د عذاب خوند وڅکئ. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. نو اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته داسې صبر وکړه لکه څنګه چې صبر عالی همت یعنی د ټینګې ارادې خاوندانو او پیغمبرانو صبر کړی دی او د دې په باب بیړه مکوه یعنی په عذاب کې. په کومه ورځ چې دی هغه عذاب وویني چې وعده ورکړی شوې ده نو دی ته به داسې ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې یو ساعت نه زیات نه دی پاتې شوي. دا قرآن نصیحت دی او ستا کار پیغام رسول دی. نو آیا بدکارو کسانو نه سوا به بل څوک هلاک شي؟ صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.